معاملات څنګه وي؟ یو واره مسافر یمه، یو واره زما کور ړنګ کړی دی، زما د روزګار کاروبار را ختم کړی دی، زه د اپریشنانو په بهانه باندې آی ډي پیس کړی یم، شړلی دی یم، او بله خواته چې هر چیرې لاړ شي بنیادي انساني حقوق چې آیین تا ته درکړي هغه تا ته نه درکړي. کراچي ته لاړ شه، هلته به ستا شناختي کارت نه در جوړوي، لایسنس به نه درکوي، پاسپورټ به نه درکوي، د څښلو څپاو به نه درکوي، هلته به تا ته بجلي نه درکوي، تعلیم به نه درکوي، روزګار به نه درکوي، د سر او مال تحفظ به نه درکوي، هلته به تا ته علاج نه درکوي. عزیزانو خبره د برابري ده، خبره د سیالي ده. موږ ته به دا ویل کېدل وای راستئ دا 2 کاله جنګ خالي په دې و چې د ولسونو کومه رایه چې راکړې ده د دې موږ تحفظ کړو. دا 2 کاله جنګ په دې موږ وکړي، دا یې په اوله ورځ باندې م راکوي چې ګټلی به دی. وایه خاصئ، خو خبره دا ده د نالیو خبره کوه، د ټینکیو خبره کوه، د برمو خبره کوه، د ټرانسفارمرو خبره کوه، د شمسیانو خبره کوه، هغه بجلي خبره به نه کوې چې کومه د تربیله ډیم 2 اربه یونټه بجلي ده. دا د خور دومره سړکونو خبره به کوې، خو د موټروې خبره به نه کوې، د نیشنل هایوې خبره به نه کوې. دا به ویله چې د برمې خبره وکړه، د مځکې چې کومې اوبه دي دا راوباسه، دا د ورځ تر بله لاندې ځي، د څښلو اوبه پر ځان ودروه. خو هغه 80 برخې اوبه د پاکستان چې ستا جوړېږي چې تا ته یې درکړي، د دا کلاسیفلا پرېږده د پښتون وطن 1 انچ مځکه به هم دا داسې پاتې نه شي چې دا به خړو به سوي نه وي، دا به دغې پرته وي، ویجاړه به پرته وي، دا به ګرد آباده وي. دا به یې موږ ته ویلې چې وروره د پښتانه قام د حقوقو د سیالۍ خبره مه کواسئ، د ده د برابرۍ خبره به مه کواسئ، د دهشتګردۍ په خلاف به خبره نه کواسئ، د اپریشنو په حمایت کې به خبره کواسئ. موږ ته به یې ویلې چې وروره تاسو به پر دې ګیټوې د ډیورنډ په ګیټوې باندې به نه ګایږئ. نن عزیزانو وایي انډیا زموږ دښمنه ده، د پاکستان دښمنه ده. انډیا په پاکستان کې دهشتګردي کوي، مداخلت کوي. لہذا د دې هندوستان سره، د دې هندو سره چې تا سره په مذهب هم نه دی ګډ، د دې سره تجارت روا دی، د دې سره ښه تعلقات روا دي، خو د دې افغانستان سره، د افغانانو سره د دې سره تجارت نشي کولی، د دې سره کاروبار نشي کولی. نن عزیزانو ستا په وطن کې کارخانې نشته، ستا زراعت په ختمېدو دي، ستا منډیانې نشته. نن عزیزانو ستا ممبران چې ناست دي د هغوی ګډ د زور په دې 20 دېرش 50 کروړ روپۍ باندې دی چې په هغه کې 80% خالي کرپشن دی. که په دې فنډونو باندې کامونه ازادېدلی، که په دې ترقي راتللی، نن به تاسو ګرده شاد واستئ، نن به تاسو ګرد آباد واستئ، نن به تاسو ګرد تعلیم یافته واستئ، نن به ستاسو بنګلې وې، ستاسو به لنډ کروزران ګرځېدل. خو نن هم موږ در په در یو. عزیزانو موږ نارې ولې، موږ د دې قام حقیقي نمایندګي کړې ده. موږ به نارې ولې چې دا کوم سازش روان دی، دا د ذمهدار اکشن کمیټۍ پر نامه چې کوم سازش روان دی، دا خلکو زیاتوب وکړي، دا زیاتوب یې وکړي چې دې 100 لک روپۍ و څو خلکو ته ځینې واخیستې، ذمهدارانو ته له تا یې ټوله بجلي ټوله کړه، له تا یې تارونه یوړو، له تا یې کمبې یوړې، له تا یې ټرانسفارمران یوړو. نن په بله ورځ په دې دغه باندې د نسۍ سره دلته ژلۍ وویرېده او ګرده سولران یې مات کړل، ګرده تاوانونه یې وکړل. نن هغه خلک څه کوي؟ داسې افات راځي چې هغه به دا ستا سولران در مات کړي، بیا به ته د بجلي محرومه ګرځې. نن لګیا دي وایه راستئ ستا د وطن ټوله بجلي ټولوي. دا د بجلي انفراسټرکچر چې زموږ کروڑونه روپۍ په دې خرڅ شوي دي، دا انفراسټرکچر ټولوي، دا وړي او په دې انفراسټرکچر باندې دا هلته د پنجاب په کارخانو کې ویلي او د دې زستریا جوړوي او بیا پر دې باندې ګټه کوي. پر موږ یو احسان نه دی کړی. ذمهدار اکشن کمیټې ته موږ وایو چې تاسو ظلم وکئ، زیاتوب مو وکئ،
تاسو د دې وطن سره د دې خلکو سره مو ظلم وکړي تاسو نارې واسي چې موږ 130 ارب روپۍ راوړې تاسو زموږ د 300 ارب روپۍ انفراسټرکچر دا پنجابي باندې خرڅ کړي په 10 ارب روپۍ مو په خرڅ کړي عزیزانو پښتونخوا نېشنل پارټي په دې باندې خبره کوي نن عزیزانو موږ تاسو ته دا قول د سر کوو دا پښتو د سر کوو او زموږ په کردار باندې نن چې دا خلک دلته ناست دي دا داسې نه دي چې دا نن راغلي دي دې زموږ ماضي نه لیدلي دې د ملي شهید عثمان خان کاکړ دې د رضا لالا د بابک تالا او د نورو ممبرانو او د خلکو نمایندګي او د دوی سیاست نه دی لیدلی عزیزانو تاسو په دې ګواه یاستئ چې موږ هېڅکله هم د مظلوم یا د ظالم مخالفت نه دی کړی موږ د مظلوم ملګرتیا کړې ده موږ هر کله د هر زورور مخ ته درېدلي یو موږ د هر بدماش مخ ته درېدلي یو موږ په پارټۍ کې یو بدماش موږ په پارټۍ کې یو سرزوره موږ په پارټۍ کې یو داسې شخص نه دی پرېږدي چې هغه به ناجایزه کړي ناروا به کړي د بل حق به کړي او موږ پارټۍ پر ولسونو د بادشاهۍ لپاره نه ده جوړه کړې موږ پارټۍ د ولسونو د غلامېدلو لپاره نه ده جوړه کړې موږ پارټۍ د دې لپاره نه ده جوړه کړې چې سبا ستا پر سر باندې کمیشنونه وخورو ستا پر سر باندې اربپتیان سو کروڑپتیان سو دا واورئ د تاسو سره پښتو ده چې د دې وطن پر یوه بوټي باندې پر یوه ډبره باندې پر یو څاڅکي باندې د پارټۍ د چیرمن رانیولې تر ادنا کارکونه پورې که زموږ 100 سرونه تلو که زموږ 1000 سرونه تلو که زموږ 10,000 سرونه تلو موږ وګورو خو تاسو وایو چې عزیزانو پر موږ خپل ملګري پر موږ خپل کارکنان تر ایمان زیات ګران دي موږ هر حد کوشش کوو چې زموږ د ملګري دا نوکم نه وګرځي زموږ پر ملګري باندې یو ساعت خواشي نه نیسي را خو البته عزیزانو ملګرو که د وطن خبره راسي که د کام خبره راسي که د سیالۍ خبره راسي که د کام د ګټلو خبره راسي عزیزانو که بیا په یوه ورځ باندې یو سړی مري که بیا په یوه ورځ باندې 100 کسان مري بیا به داسې سرونه قربانو چې جهان ورته حیران نشي چې د وطن پر سر باندې چې پښتون او پښتونخوا څنګه سر قربانولی شي د هغې مثال نشته نو عزیزانو تاسو موږ ته سیالي ګټلې ده تاسو موږ ته ممبري ګټلې ده دا باور وکاسئ چې تاسو پر دې انتخاب باندې به چې تاسو پښتونخوا نېشنل پارټۍ انتخاب کړې ده په دې باندې به تاسو هېڅکله ارمان نه کوئ تاسو به په دې باندې فخر کواسئ د روزمره ضرورتونه که زموږ لیور پرې راتله دا له تاسو سره کول دی چې نه به کور ته وړو نه به عزیز قریب ته وړو نه به شناخته انډیوال ته وړو پارټۍ ته به راوړو چې پارټۍ څه فیصله پر کوله چې پارټۍ چاته ورکولې هغه به هم تاسو ته راوړو په تاسو باندې به ګډو او نن پښتونخوا نېشنل پارټۍ ستاسو د دې کانفرنس د لارې ستاسو د دې کانفرنس د لارې موږ نن دا دعوه کولی سو چې په راروان وختونو کې به نه یوازې قومي اسمبلۍ دا صوبایي اسمبلۍ درې سره به پښتونخوا نېشنل پارټۍ د دې کلاسیک پلان وکړي او دا نورې به وکړي او په اخر کې موږ دا به مطالبې به په اسمبلۍ کې هم کوو صوبایي حکومت ته به هم کوو وفاق ته به هم کوو چې په کلاسیک پلان چې کومه ژړۍ وسوه دا علاقې په کار رسي آفتزده ډیکلیر کړي دا دغه کړي ځکه چې زموږ د ذمهدارانو ډېر لوی تاوان شوی دی خلک د قرضو باندې ډوب دي واړول زموږ د میوو او زموږ د سبزیانو هېڅ قیمت نشته زیاتوب کوي د موږ سره بیا چې داسې ژړۍ به وسي نو بیا زموږ دا ټول ذمهداران په کروڑونو کروڑونو روپۍ هر یو قرضداره سي نو په اخره کې یوه واره بیا د نوي شامل شوي ملګرو ته مبارکي وایم د نوي ټاکل شویو ته ملګرو ته مبارکي وایم او تاسو ته آفرین وایم